ته مسلمان ذاته وایه ژبې به تا غږ برېښي استغفار و الحمدلله به درتا په زوره وایي په الله اکبر به درتا پسې وایي امام باندې به اعتراض نه دی څه کوي د الحمد سم نه وایي سمې وایي او د الله بنده ته سخت کاروبار ته وګوره د ستا معاملې ته وګوره ته پر دین باندې څنګه روان یې تا خپل کاروبار پر کومه حد څه کړی مه کوئ عزیزانو د اسلام مه بدناموئ په والله بالله خلک دې ته مجبوره شوي دي چې اسلام یې راوړی دی د مسلمانو کارګردګي ته اسلام پرېږدي دا د زه د دې شان اثبات هېڅ چا ټلیفون او کلیچۍ ناست ول دلته یو کس یو ښځې اسلام راوړی مؤمنه وه بیا را سړی ورغلی دی تاجر ورغلی دی زه ستا مؤمن ورور یم ما ته کور راکړه بیا زه انشاءالله هغه ښځې خپل مور پلار کافران یې بودایانو ته ویلي چې دا زما مؤمن ورور دی دا انشاءالله موږ اسلام کې قرآن کې د عهد ډېر غټ وفا راغلې ده د الله رسول وایي د وعدې خلاف ورزي کول دا د منافق علامه ده دې ته پور ورکړه وایي نه یې راوړې وایي هغه چې راغی دلته چې تلیفونو نشان یې بند کړ دلته کښېناست هغې نجلۍ چا ته وایي چې د خدای روی وګوره خو تازه به پیسې درکړم ما چې راکړه د اسلام توهین دی زه مجبوره یم دې ته چې اسلام پرېږدم دا زموږ دا د مسلمانانو کارګردګي څه به ووایم په کوم عمل به زه وغږېدم ولا د زړه د پړسېدو څخه مې زړه چوي دا خپل له خلکو په کوم شي باندې مو وویل دوې ورځې زه دا اوس په سبقانو مابینځ کې بازار ته تللی د یو کار باندې والله بالله زه پر دې مجبوره شوم چې دا کار زه هېڅ چاره د مرستې راونوځم د باندې خو دا زموږ مسؤلیت دی خلکو ته به یې لارښوونه کوي یو سړی راغی زه به یې شوروم کې ناست یم وایي دلته موټر درته راولم ارزانه یې ځینې واخلې سړی سړی دی ما ته به کمیشن 100 زره راکوي هغه راغی زه ناست یم هغه راغی وایي دا هغه داسې ښایسته موټر دا په څو غواړي یا په دنیا مه غواړه هغه خوارکۍ خطا شي پیسې واکړي درته 100 زره قسم په خدای ژېړه در ما غټه ژېړه لونګۍ یو ښایسته لونګۍ کړی هغې موټر ما سره خدای نه هېر وایي بله کم نه ګټل کېږي که د یو چا دا ایمان چې په دا رقم ګټل کېږي په بله کم نه ګټل کېږي دا د اسلام وتلی ده چې ګټه په حلالو کې نشته په حرامو کې شته دا سړی د اسلام وتلی دی چې ایمان او عقیده هم راغلی اوس په قرآن شته عمل کوي الله راته وایي قرآن کې تاسو دپاره هم رڼا ده او هغه څوک چې عمل وکړي هغه رڼا ده بل قرآن موږ د رڼا سبب ګرځوي دا د قرآن احکامات عزیزانو قرآن ته ټیم ورکړئ که سپین ږیري یاست د ځانه طالب علم دا یوه مسله زده کړئ زه د پیرزویي درته وایم زموږ کې دلته الحمدلله سپین ږیري باباګان هم ناست دي ځوانان هم ناست دي طالب العلم نه ځانه جوړ کړه طالب العلم نه ځانه جوړ کړه ماښام راغلی یو مولوي صاحب ته وایي چې زه تا ته راځم قرآن وایم نه دي ستا عزه کېږي نه دي ستا عزه کېږي طالب العلم د ځانه جوړ کړه چې ستا در پښو لاندې د اسمان فرشتې وزر خپروي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ان الملائکه لتمسح باجنحتها ملائکه په خپلو وزرو باندې د پښې مسح کوي وهو في سبيل الله حتى يرجع دا د خدای په لاره کې دي د څوک راګرځي ستا که ورشي مولوي صاحب ته وخت دغه قرآن به د قرآن د قیامت ورځ د الله په حضور کې حجت وي الله په پیسو پیدي په تجارت پیدي په ګټه پیدي پیسې راوړلې په هر څه اسایش و آرایش پیدي لیکن چې زما د قرآن نه به یې چا ورته ویل نورې ژبه مې پنډه ده تجابة القرآن ذاك ولا كواخلر تجابة القرآن ذاك مولوي صاحب ته یې وار ما ته د ذهن تعویض راکړ بیا به زه قرآن دغه بیا اوس نه وي باندې متعلمین د قرآن نه ځان جوړ کړي نو موږ هر یو دا خوښوي چې زما زوی دې ډاکټر شي زما زوی دې انجینر شي زه دې زوی مکتب ته واستوم لیکن دا واوره د قرآن نه بغیر ستا دعوه زوی به ستا د هلاکت ذریعه ګرځي